تازه او بد خبر په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د طالبانو امنیه قماندان په یوه درنه چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې دا امنیه قماندان څوک او د کوم ځای دی او د چا له لوري ووژل سو، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو کورنیو چارو وزارت بدخشان کې د خپل امنیه قماندان وژل کېدل تایید کړل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې په بدخشان کې د دې ډلې امنیه قماندان عبدالحق عمر له 2 نورو کسانو سره یو ځای د موټر بم چاودنې له امله وژل سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې دا چاودنه نن دوشنبه د مرغومې پر 5مه په فیض آباد کې د بدخشان امنیه قماندانۍ ودانۍ ته نږدې سوې ده. خبرپاڼه زیاتوي دا چاودنه په یوه تیز تلونکي موټر کې د ځای پر ځای سوو چاودېدونکو توکو له کبله رامنځته سوې او د چاودنې په نتیجه کې د طالبانو د امنیه قماندان په شمول د طالبانو 3 غړي وژل سوي او 2 نور ژوبل دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ډلې پولیسو د دې پیښې په تور 4 مشکوک کسان نیولي دي. د دې چاودنې مسؤلیت کوم چا او یا کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د مخالف وسلوالي جبهې ویاند صبغت الله احمدي ویلي چې عبدالحق عمر د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله وژل سوی دی. دا د طالبانو لومړنی امنیه قماندان دی چې د دې ډلې تر واکمنېدو وروسته وژل کیږي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.